وکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی هغه والا د جمال کوټي جلاب ورکړه سړی چالو شو شپږ شلې دسته وشو زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته وشو ورته وی صبر کولا چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغی وی کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده وی صبر کوه دستونه چالو دي وی او چالو دي وی صبر کوه لا فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې زنکدن شو حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې وی دستونه چالو دي وی او جی وی صبر کوه ګن پکې پاتې ده مړه ساتې ووته حکیم له راغی پلار خو به بړ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسدې مادې وباسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کښې زمونږ ډیپټي کمشنرو یو هغه له پښتو سمه نه ور یو هلک راغی ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه مال ولې ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډسکو اجازت راکړي ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت بغواړي نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډسکو اجازت ورکړه نو ډي سي ما ته ګوري وایي دیواس اجازت دیوا مال دے دینا ڈسکو کے ویل ڈسکو لاہور تے پنڈی سی کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالک یو شرط پا دا مخ ہوا دی وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کول دا آغا زلیل قوم پیښور ډیپټي کمشنر ما ته ووی وی او سی ډي ډیري راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وي سی آر ګوري ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډي والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لور هم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکۍ وتړل او لګیا اوسئ زه به هم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی و چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني مالمون خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلوربول شو ته را باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پوره کړی نه مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستان وشو د ښځو شاپنګ پکې ختم نه دی په بوش ټیزونه لګېدلي دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغه اچو مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګېدی چوغه یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه چڼي مڼي یعنې د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولی دی او جومات مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شو وایي ورته که نه وایي دا چڼې مڼي نو دغه چڼی چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شي تاسو له خو د مړي لمبه هم نه درځي لیندک نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپلو امامانو له قرآن ورکئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ کله چې د امامان هم لږ په قهر واوړي قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې
دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کړي الله اکبر الله اکبر الله یو کابلی ملا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي هو ملا خبره وره ما مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختی وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالا ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو څښاک مې واغستو کې رالم بیا دا تاسو چې ورته چینی بڼي وایي تاسو جومات ته رانه شئ ملا او ملا یو څلور مندواڼې مونږ کور کې راغلی دي څلور مندواڼې څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼې باندې پلار په قبر کې هم دغه کې همدغه چڼې درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نه شي بوتلی قبر ته نو مونږ چڼې مڼې شو او ته خان شوې تماشې له خو نه یې راغلي او نه بایسکوپ له راغلي یې ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کړت هم واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ حالات ښه نه دي دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن هود مرګ ماته نصیب شي زمونږ حفاظت به کوئ حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ